سلام ستړي مشئ ستاسو پام راړوم د نن ورځې تازه لنډو مهمو خبرونو ته پیل له پکتیا کوو د پکتیا امنیه قومندان اختر محمد شاهین له خپلې دندې استعفا ورکړه. هغه ویلي د دې ولایت د پولیسو په لیکو کې د شته بې عدالتو یو فساد له امله استعفا ورکړې. رحمت الله نګزاد نن ماښام په غزني کې د دې ولایت د خبریالانو د ټولنې مشر او د الجزیره ټلویزیون پخوانی خبریال رحمت الله نګزاد وژل شوی. ذبیح الله مجاهد طالب ویان ذبیح الله مجاهد په غزني کې د خبریال رحمت الله نګزاد وژل غندلي او زیاته کړې ده چې دوی دا وژنه د هیواد لپاره لویه ضایع بولي. عبدالله د ملي مصالحې علي شورا رئیس عبدالله تاجکستان ته تللی او هلته د تاجکستان له لومړي وزیر قاهر رسول زاده سره په پلازمینه دوشنبه کې لیدلي. امرالله صالح د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح ویلي تر دې وروسته هغه موټر چې د واو جیم پلیټ لري د امنیتي ځواکونو لخوا نیول کیږي. امرالله صالح له وکیلانو غوښتي چې په واو جیم لرونکو موټرو کې تګ راتګ ونه کړي. ولسي جرګه د ولسي جرګې غړي وایي له رولا غني څخه د افغانستان تابعیت واخیستل شي. د ولسي جرګې غړو د ولسمشر د میرمن رولا غني پر هغو څرګندونو غبرګون وښود چې پارلمان د خرید او فروش بازار بللی. وکیلان وایي رولا غني چې اصل کې د افغانستان نه ده باید ترې د افغانستان تابعیت واخیستل شي. سیما سمر د بشري حقونو په برخه کې د دولت پخواني وزیرې سیما سمر ویلي خوشحاله ده چې ولسمشر څارنوالۍ ته نه ده ورمعرفي کړې. د نوموړې په خبره ولسمشر له دندې په لرې کولو دې ته ازادي ورکړې. ډونالډ ټرمپ د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ټاکنیزې ډلې یو ځل بیا د تیرو ولسمشري ټاکنو د لغوه کېدو غوښتنه کړې. یادې ډلې ویلي دوی لا هم له سترې محکمې غواړي چې تیرې ولسمشریزې ټاکنې لغوه او د ولسمشر په توګه د جو بایډن د ټاکل کېدو مخه ونیسي. او وروستی خبر دا دی چې د افغانستان په خاوره کې د کاسا زر پروژې کار 80 سلنه بشپړ شوی. د دغه پروژې کار تیر کال د کابل په سروبي ولسوالۍ کې د ولسمشر لخوا پیل شو. په هر حال دا د نن ورځې تازه لنډ او مهم خبرونه تر بیا چې ستاسو چوپړ ته راځم په یو بخښونکي خدای وسپارم. د الله په امان.